زما کار خو صرف په دیوال باندې ګوړه راښکل دي دې کې خو زما ګناه نشته چې هغې له بیا ماشي راشي او ماشي پسې چرمخکۍ راشي او بیا چرمخکۍ له پیشو راشي او اکثر بیا پیشو پسې سپی هم راشي نو د هغې نه لویه قیمه جوړه شي او یو بل پکې خلک ووایي وي تا زما سپی وویسته نو دې کې خو زما ګناه نشته خو خلک دي او لګیا دي باقي نور کار د خلکو دا خو شنډې دا شنډې شو او دا بابا یعنې شنډې بابا خو زه خو ما نه خو هر سیر شو خلکو راته وایي چې لاړ شه نو را خو لږ زیاته خو زه به څنګه سوال کړم زه خو نه پوهېږم په دې اوس چا نه تپوس وکړم څوک دي ټکری کې چې خوا کې راکړمه جارو پرته دا به راوالې او 3 زره به ووالې دا څوک دی دا زبرګ څوک دی چې زما غوږونو ته اواز راوځي جارو او بلکل بلکل دی راته کسانو ویلي چې جارو راواله او 3 ځلې ویلو چې که په دې 3 ځلو کې په لومړي ګزارم خو دا جارو بنډه شوه نو ستا زړه ارمان پوره شو بس ټیک شو ها دا جارو تیز مردی او شنډې بابا به کله راځي دې مې ماتې شوې خو ځواني مرګه شي وای وای دې مې ماتې شوې شنډې بابا راشه کنه تراله وچاو کله به راځي اور دې چا ته وکړلو دا مې تا ته وکړل زه وږمې وای جارو دله راشه په لاره خو نه خشته جینۍ نشي تللی وای وږمې څنګه په یو ساه راته لګیا شوې دا ولې چې جینکو ته نه ګورم نو چا ته به ګورم زما ډېره خوښه زما نه یې خوښه خو زما خو خوښه که نه څه چل دی دا ما تنګی یو دې خوا راشه لکه دا ولې څنګه ماما جي دا زما خوښه ده که دا ستا خوښه ده دا ستا خوښه پردۍ جینکې ستا وایي ځه خورې ته ده نه ته دې پسې دا منډې وې دا روان کوم وایي دا شنډې بابا له خلک نه دي څه نو شنډې بابا له خلک ځي که نه او تاسو ته په لارو کې ناست یې او دا پردۍ زنانه او جینکې تنګوي شرم وکړې مړه نو ستا خوښه ده شنډې بابا ته ودرېږه چې دا شنډې بابا وګورم چې دا دې کې څه دي خدای دې تباه و برباد کړي ما ته پته ده چې زه اوزلي سپېرې یم شنډې له لاړ شو کار به روشي کوم دی چې کار مې وشو یاره خفه کېږه مه خو ستا را مخ ما داسې د کوچیانو په شان ښکاري هغوی خدای دې بېخو پسې نو دې زبر ته څنګه پته ولګي چې زه سپېره کوچی یم خو زه رښتیا دوی ته خو دا هر څه پته لګي دلته چې څوک راشي هغه ډایرکټ بلګیټ دی بلګیټ نو زه سپېره ولې داسې پاتې شوم کوچیانو تندې به ډېر سپینې ستړې مه شه خورې ستاسو ارمان دی غټ میړه مې پکار دی خدای په توبو توبې ای عشقه ته ډېر ظالم یې تا خو د خدای ځواني مرګ کې چې دا وګوره چې دا غریبه تا دونه لړزولې ده دا اوس صرف مخې خو غونډ شوي دی صرف سلینسر پاتې دی خوښه دی نه زړې وږمې چې یو ښکلې ګلوکاره دې جوړه کړمه نه غټ میړه مې پکار دی غټ میړه لکه مطلب دا دی کو تا باندې زه 400 د دریاب ټولې اوبه وڅښم خو ستا د عشق تا ته به سوړ نه شي لکه مړ به پرې نه شي
خوښه ده نه چې خدای پاک ته یو 3 میړګان درکړي. آمین. خو بس صرف میړه پسې شوي را نو زه خدای دې دله یو 20 میړګان درکړي چې ستا ارمان پوره شي. زما خو پوره نه شو خو داسې ښکاري تندي نه دی که نه چې زه یم یاره هغه نیمګړی خاوند یم پکې نشته. آمین. ته ورته وګوره نو دا خاصې باګړې دي علي به قسمت کې هغه یو ګلبالي و نو هغه هم خدای واخیسته. لاسبرګ څونه پوی سړی دی ګلبالي یاره واقع چې ښکلې جوړه به وه. ویم څنګه چې د سنجیدت هیروین مادوري وه که نه نو یو کار وکړه ګلې دا جارو راواله که نه ما خو 3 ځله بره وویشته خو ورګه زه به یې راوالم خیر بېدبي ما دین په دنیا خورې نو ما زما جارو خواړو بانډه نه شو ته به دا 3 ځله ولې 3 ځله به یې نولې مطلب بیا یو ځل ولې خو په لومبي ځل بانډه شو خو په دویم ځل شو خو په درېیم ځل شوه او خو بانډه نه شوه نو بیا کو اخري کې بانډه شوه خو بانډه شوه خو نه شوه نو لکه بیا زما په شان تم سپېرې وله راځه یو ځل دا ما ته پته را ستا دې موړه تندي نه موټر په شان تندي نه دې نه پته لګي. بسم الله. خپه نه شي دا جارو والا وشو ښه بس دا اخري ستا چانسز دی ښه وله بسم الله الحمدلله. داسې کار دی کېده خپه کېږم ګولې ما ته مینه پته وه چې بیا د غوټې په شان تندیرې نیولې تندي کې دي څه داسې کار دی ته چېرته مه ځه ګوره دلته به خلک ځي راځي کیدای شي چې داسې هلک پکې راشو په تا سره په ته یې زړه در شو ولې چې ستا خو داسې شکل چې دا خو ډېر کم ملاوېږي انټي کې ته دلته شنډې ته کښېنه منجاو راشه صحیح ده او زه دننه لاړم ښه دغه ته ډډ ووه کیدای شي چې کار دې وشي. بیغ د کوچي وباسه نو دا راډوټ مونږ ته پرېږدي. یاره زبرګه خوله دې ماته شه نو په دې شرم به زه څه کوم زه دې لاړم. روکشه منمه مه خفه کېږه زه خو ستا یمه پکې لا بله د دغو لا جمپګران هم پکې ټول مات شي او دا خو مطلق او مطلق یو ځای شو. دا خدای بیغ بنیاد وته خو د ما ټول بند تباه کړ پاتې وډې جامې چې دا اواز څه وکړ زه شنډې بابا له رالم ما وایي چې زما به خدای سوال پوره کړي چې دا وږمه خدای ماله راکړي ډېره مې د زړه ټنډه زه په تاسو کومه خیر دی که نه ته به ما سره واده کوې زه تاسو ته په تا باندې زه څه کومه یم زه خدای دې ستاسو را جوړه یو ځای کړي نو خو ستاسو جوړه یو ځای شوه نو دا بلا د دنیا کومه نقره وي دا بلا پکې ځي. بابا دا څنګه اوازونه کوي مونږ یې خو بیخي سپېره کړي وډې خدای بیخ خو به د تاسو دا مخونه غړونې پاتې وډې راځه راځه چې بس خپله د مینې دنیا جوړه کړو راځه زه راپاسه راځه بس دی وای دغه شنډی بابا دی ښه ورېږه چې دا جارو ورته ولمه وایم چې زما دا سوال م الله قبول کړي اورې وای خړنخلي پکې نه یاره تا خدای بیخ د غونډاخي وباسه دو پسې بیا رالې اوس دا خشته هلک هم نه پرېږدي څه خوارې په تاسو کومه هیله بیله تا ته پاتې شم جارو ویشتو ته مې پرېږده وای ډېر ښه خوښې که نه یو یاره معاف مې کا پرې مې ده خوښ مې که نه دا خوښي ناخوښي پرېږده خورې ته دلته څه کوې چې ولاړې دا څه چل دی او زنانو کار دلته څه دی کاکا تا ته پته نشته نه دا شنډی بابا دی چې د چا کاروبار بند دي د چا ودونه نه کېږي د چا څه مرادي هغه راځي او شنډی بابا ته 3 پیرې جارو ولي او بس دا شنډی بابا یې وله مراد پوره کوي. استغفر الله دا څه کفر شروع دی دا څه شرک شروع دی یا ته خدای بې انصافو دا تاسو څه په اوتو بوتو سر یې چې دا تورسرې م راځي او ته م راځي کارونه خو الله پاک کوي شنډی بابا یې نه کوي خدایه ستا څه په غضب اورېدلي تو ډېره خټکو مګې ته وګورې ډېر زموږ دا میشن خرابوي مونږ څونه پسې خوارې باندې دا میشن تیار کړی راله خټکو مګې راله خرابوي ته راځې مغلي اعظم یې یا چې خلکو ته دا خبرې کوې یا خبرې ځکه مې راځي خو داسې چل دی که نه د دې شنډې علاج زه اوس کوم اوس یې کوم ولې والله
دی خو مونږ ویړو یاره لاړه بای ټول نه لاړله نو هغه اصل خلک ټول لاړل او ویلې دا جواره نه مونږ په قسمت وړله ته موږ پنه په ایمان کې دا شنډې پرېږدم دا شنډې به زه نن ختموم دا د شرک دا نښه به نن ختموم ته وګورې دې خلکو ځانونه لیوني کړي دي وایم په ایمان کې پرېږدم دا د شرک ځای به زه نن په دې تبر ختموم ځکه چې د اونې نه خلک چې دي نو مرادونه غواړي نن دې ختموم مه کوه ای د چقندرو پیشه کا څه کوې مه کوه ای چقندرو پیشه مه کوه ته څوک یې چې ما ته یې مه کوه دا ته څه کوې زه دا اونه نن ختموم ځکه چې دلته خلک شرک کوي او شرک ګناه ده ستا دې اونې سره سویمه ده ته خو زما روزګار او ورڅه خرابې دا زما خپله ډیوټي ده زه د دې مشر یم مشر ډیوټي کوې او ته به ډیوټي کوې ولې ته به ډیوټي زه به یې کوم که نه راوشه پرېږده مه کوه مه کوه اوس ته نن نشي خلاصې کېدی نن دې وژنم دا ختموم د خدای ظالمه ستا څه کې مطلب دی خو پیسو کې دې مطلب دی که نه او زه به د باندې د پیسو باران وکړم باران اوس راټولوه شماره خو دې اونې له به ګوتې نورې باقي ګوتې نوړم په دې لږو پیسو به تازه پرېږدم دا وګوره هر ځای کې پیسې پیسې دي چې کوم ځای ته ځې تا ته پیسې پرتې وي ته چې هر سهار راپاڅې د بالښت لاندې به تا ته 1,000 روپۍ پرتې وي اوس سوچ کوه پیسې مفتې پیسې ټیک ده خوښه مې ده خو چې هر سهار ما ته 1,000 روپۍ د بالښت لاندې پرتې وي بالکل به درته پرتې وي ته ما پېژنې وکړه نه خو زما بېل بېل چالونه دي یا الله شکر دی هغه سهار چې د زړه قلوب بیدارېږي نو زما داسې ما سره دوکه وکړه وایم په ایمان که دا ونه پرېږدم څنګه به یې پرېږدم دې ځل نه به یې وم بل ځل خو تا له ما ماتې درکړې وه او دا ځل نه ته ستا په شان داسې ډېر زړونه ما کوم راښه کړي دي نو ته پکې د کم باغ مولې ته چې په لومړي ځل رانې ستا په ایمان کې جذبه وه اخلاص و درکې او اوس ستا نه د لالي سپین راځي